السلام علیکم دوستانو، زه صدام حسین د اس کیو ټیک چینل لري یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. ګرانو دوستانو، د دې درس کې موږ تاسو ته ښایو د هغه اپلیکیشنونو بیک اپ موږ څرنګه اخلو چې هغه موږ د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړی وي. د هغې بیک اپ څرنګه کیږي ویډیو کې راسره وګورئ. ګرانو دوستانو، دغه د زمونږ اپلیکیشنونه دي، مثل هغه اپلیکیشنونه چې موږ د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړي دي. تاسو وګورئ. اوس غواړو د بیک اپ موږ ځان سره باید وساتو. څرنګه کولی شو؟ یا میموري کارت کې ځان سره ساتو یا دغه کې ځان سره ساتو. دغه اپلیکیشن لینک ما درکړی دی په ډسکرپشن کې، تاسو کولی شئ هغې له لارې راسم د پلی سټور څخه شی کړئ، ډاونلوډ کړئ. د هر یو اپلیکیشن دغه اپلیکیشن دی چې اپ بیک اپ په نوم نومیږي. اپ بیک اپ دا به خلاص کړي. دلته هغه اپلیکیشنونه چې تاسو یې غواړئ چې د هغې بیک اپ ځان سره واخلئ، دلته به ځان سره ټیک مارک کوئ. لکه دغه اپلیکیشن زه کوم یو دی کې غواړم، یو دا غواړم، او هر یو چې تاسو غواړئ هماغه خپل د خوښې وړ اپلیکیشنونه پکې ټیک مارک کوئ. چې کله هم ټیک مارک لاندې راځو ګورو، دا هم ټیک مارک. نو کله چې ټول اپلیکیشنونه د خوښې اپلیکیشنونه ټیک مارک کړل، دې بټن تاسو ته ښکاري لاندې بټن بیک اپ په نوم باندې. زموږ چینل دا سره هم سبسکرایب کړئ. دوستانو خوا کې د ګرملو نشان ووهئ چې زموږ راتلونکې ویډیو تاسو ته ژر تر ژره ورسیږي. نو کله چې د خپل د خوښې وړ اپلیکیشنونه ټیک مارک کړئ، نو لاندې راشئ د بیک اپ باندې کلیک کړئ. بیک اپ باندې چې کله چې بیک اپ باندې کلیک کړئ، پروسس به شروع شي. د اپلیکیشن بیک اپ واخیستلی شو. اوس تاسو ګورو چې دا مثال کوم ساحه کې دغه پراته وي تاسو لپاره. دا کلوز کړئ، را به شئ خپل فایل منیجر ته. بیا چې فایل منیجر هم خلاص کړئ، دلته انټرنل سټوریج کې دا سیف کېږي. ډیفالټ بیا به هغه ځینې کولی شئ په میموري کارت یې هم موف یا کافي کړئ. اوس راځو، دغه فولډر دی موبي یوزیج په نوم فولډر دی، او دغه به زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. دوستانو زموږ نشان ووهئ. دغه د زموږ اپلیکیشنونه فولډر کې ټول پراته دي کوم چې موږ بیک اپ اخیستی. دوستانو که چېرته تاسو کومه پوښتنه کولی شئ کمنټ کې موږ سره شریک کړئ چې موږ ستاسو غوښتنه ته مثبت ځواب ووایو او ستاسو مشکل حل کړو. دوستانو ښه وخت ولرئ. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ.